د هلمند ولایت لپاره د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس مولوي رحیم الله محمود د مرستیال والی په توګه وټاکل شو چې نن یې د یوې غونډې پر مهال پر خپلې دندې پیل وکړ. د دغه معرفت غونډې په مراسمو کې د هلمند ولایت والی مولوي امان الدین منصور د خپلې وینا پر مهال د مخکني مرستیال والی مولوي محمد نبی حماس هڅې د قدر وړ وبللې او نوی ټاکل شوي مرستیال والی ته د عالی خدمت کولو هیله څرګنده کړه. هغه په نظام کې د اشخاصو تغییر او تبدیل د نظام او اداری چارو په ښه والي کې یو مهم اصل بللی دی. معاون سوی گذشته مولوی سوی حماد که در اینجا یک مدتی را به عنوان معاون ولایت هلمند سپری تیر کردن، اونها با صداقت به اخلاص کامل وظیفه خود را که محققه به سر رساندن و از این ولایت تبدیل شدن. در نتیجه مطابق با حکم امیر المؤمنین حفظه الله رعا به ولایت بغلان رفتند و امروز والی معاون سوی جدید که جناب حاجی محمود صاحب است، یکی از جمله مجاهدین سرشناس ما و شما و از جمله مسئولین، کسایی که مسئولیت‌های بزرگ را ادا کرده. همدارس د هلمند ولایت د استخباراتو رئیس قاری محمد ظاهر مباشر د نوي ټاکل شوي مرستیال والی جهادي مبارزه ستایلې ده او په نوي مسؤلیت کې ورسره د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. نوموړي له ولایتي مسؤلینو غوښتنه کړې چې د دې ولایت لپاره د کرهڼې او پانګونې په برخه کې خپلې هڅې لا پراخه او چټکې کړي. مولوي صاحب رحم الله محمود دی موږ د نږدې نه هم پیژنو، دی په لحاظ د علمي ډګر جهادي ډګر کې یو نه ستړی کېدونکی رهبر او مجاهد و. دا لوی لوی مسؤلیتونه کړي، الله جل جلاله دې ورته قبول کړي. او اوس چې هلمند ته راغلی، الله جل جلاله دې دته مزید توفیق ورکړي. په ورته مهال د هلمند ولایت د جهادي مدرسې رئیس شیخ مولوي محمد عیسی بریالي د یاد معرفت غونډې پر مهال د اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري ټاکنې د بریا او کامیابۍ راز ګڼلی دي او همداراز یې د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکمونو اطاعت د اسلامي نظام د بقا اساسي عوامل بللی دی. هغه مخکني مرستیال والی ته له الله تعالی څخه د خدمتونو د لوی اجر او نوي مرستیال والی ته د ښه خدمت کولو هیله کړې ده. زموږ د عمراو زموږ د رهبرۍ چې کومې پرېکړې وي، چې کومې تبادلې وي، چې کومې ټاکنې وي، یقینا په هغه کې حکمت وي، په هغه کې د دوی ډېر یو غټ اصول په دې کې پراته وي. که نه یې داسې هم نه وي چې مخکې مسؤل یو ځای وي هغه نو خدمت نه یې کړی، په کمال کچه خدمت کړی وي. بل خو بیا د دې ولایت لپاره نوی ټاکل شوی مرستیال والی مولوي رحیم الله محمود د خپلې وینا پر مهال د دې ولایت ټولو ولایتي ادارو مسؤلینو او ولسونو ته د ښه خدمت کولو ډاډ ورکړی دی او له ولس او مسؤلینو یې غوښتنه کړې چې خپله همکاري له دوی سره دوامداره وساتي. زه ان شاء الله العزیز له خپل جانب څخه ټولو رئیس صاحبانو ته، ټولو ولسوال صاحبانو ته، قومندانان صاحبانو ته، ټولو مسؤلینو ته دا اطمینان ورکوم چې ان شاء الله چې زما په وس کې ستاسې په کار وکړي، په هغه کې به زه له تاسې سره همکاري کوم. هر مشکل که ستاسې وو ما سره شریک وو چې زموږ څونه وس وي هغه به در سره کوو. خو زه چې دلته څونه خدمت کوم هغه ستاسې بې همکاري نه شئ کولی، نو زما هم اوله درجه کې زما ستاسې دغه ته همکاري ته ضرورت است. دا په داس حال کې ده چې تر دې وړاندې د هلمند ولایت د مرستیال والی په توګه مولوي محمد نبی حماس دنده ترسره کوله چې د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر اساس د بغلان ولایت د مرستیال والی په توګه وټاکل شو او د فراه ولایت مخکنی مرستیال والی مولوي رحیم الله محمود د هلمند ولایت د مرستیال والی په توګه وټاکل شو.